د قادر خان زامن ډیر زیات خپه دي. وایي چې زمونږ د پلار پوښتنه هیڅ چا ونه کړه، خو د هغه مشرې زوی سرفراز وایي چې ما د مې پلار یوه داسې خبره کړې وه چې هغه د مرګ په وخت کې رښتیا شوه. سلامونه دوستانو، د پښتو پوسټ په یو نوې ویډیو کې تاسو ته هرکلی وایم. دوستانو، تاسو به د قادر خان نوم اوریدلی وي. قادر خان چې د هندي فلمونو یو ډیر نوموتی اکټر و چې اوس مهال مړ دی. قادر خان چې په افغانستان کې پیدا شوی و او بیا هندوستان ته په مهاجرت لاړل چې د هغې نه وروسته یې د هندوستان په سینما کې کار شروع کړو. ویل کېږي چې قادر خان د خپل عمر نیمه برخه د هندي سینما په فلمونو جوړولو کې تیره کړې ده. یوازې فلمونو جوړولو کې نه، بلکې هغه په دې عمر کې ډیرو فلمونو ته ډایلاګ هم لیکلي دي او تقریبا د 300 نه زیاتو فلمونو کې کار کړی دی. خو د هغه د مرګ په وخت کې داسې سوچ شول چې ټول خلک یې حیران کړل. تیر کال چې قادر خان د یو څه بیمارۍ له وجې په کینیډا کې د ټورنټو هسپتال کې داخل کړی شو او د هغه علاج جاري و. خو څو ورځې وروسته چې کله هغه مړ شو، نو د حیرانتیا خبره دا وه چې د هغه په جنازه کې د هغه یو ملګري هم شرکت نه و کړی. په دې وجه باندې د قادر خان زامن ډیر زیات خفه وو. ویل چې زمونږ پلار دومره عمر د هندوستان سینما ته ورکړو او دغه ټول اکټران زما د پلار ښه ملګري او ښه دوستانو او د دوی ټولو فلمونو ته زما پلار ډایلاګ هم لیکلي دي او دوی سره یو ځای په فلمونو کې کار هم کړی دی. خو خفه په دې یم چې زما د پلار په جنازه کې هیچا هم شرکت ونه کړو. بله د حیرانتیا خبره دا وه چې د قادر خان په جنازه کې د هغه د زامنو او یو څو خپلوانو نه بغیر هیچا هم شرکت نه و کړی. خو د قادر خان زوی سرفراز وایي چې موږ ته مې پلار ویلي وو چې د هیچ چا نه هم څه امید مه ساتئ، او دا خبره تر یو حده صحیح هم ده چې څوک د چا لاسنیوی نه کوي. څه چې کول پکار وي باید خپله وکړی شي. د قادر خان جنازه د کینیډا په یو مسجد کې ادا کړې شوه. د یادونې وړ ده چې قادر خان کله مړ کېدو د هغه عمر 81 کاله و. دوستانو، دا خبر تر همدې ځایه و. مهرباني وکړئ ویډیو در سره لایک کړئ او پښتو پوسټ چینل هم سبسکرایب کړئ چې تاسو وخت په وخت له معلوماتو نه خبر وساتو. ډیره مننه.